ای زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما. سترګې مې لوګې شه ستا د خاورو د کورونو نه، عقل مې ایرې شه ستا د پاره د فکرونو نه. سار شمه قربان شم ستا د غرونو د سیندونو نه، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. یو وارې بیا زه یم وقاص احمد او راسره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. د ډاکټر صاحب څه زړه پویټري وه، هغه ډاکټر صاحب را پیدا کړله او زمونږ ډېره زیاته خوښه شوله. مې ولې نه چې د کتونکو سره یې شریکه کړو. ډاکټر صاحب ستاسو دغه شاعري چې غل به څنګه پېژنې، دغه هم که را سره شریکه کړو. وی هر څوک ګډ ګډ ګرځي، هر څوک ګډ ګډ ګرځي، ګډ او شل به څنګه پېژني، ګډ او شل به څنګه پېژني. او وی ټول چې سپین اغوندي نو غل به څنګه پېژني. یا تې خپله وځه یا د غل د کلي وباسه، یا تې خپله وځه یا د غل د کلي وباسه. مړ چې هر ضمیر نو اجل به څنګه پېژني. او مخکې به ټول کلي کې یو تنو پېژندی به شو، مخکې به ټول کلي کې یو تنو پېژندی به شو. هر څوک چې په دوي نو پاگل به څنګه پېژني. او هر مخ چې کوسای بې صادره یې پښتون سوټ کې، هر مخ چې کوسای بې صادره یې پښتون سوټ کې. وایه پېښور کویټه کابل به څنګه پېژني. ټیک د ګزارونه به په غلو ډاکوانو هم کوو. ساز او سوس چې نه پکې غزل به څنګه پېژني. دومره ژوند خوراکه چې ځواني ضعیفي پېژنم، زړه چې په هوا نه ځي ځانګل به څنګه پېژني. او ژوند د منطق نه د بې خدای د میدان لوبه ده، ژوند د منطق نه د بې خدای د میدان لوبه ده. عقل د سرور منځ ته دانګل به څنګه پېژني. او ووایه جانان ته، ما دې اورېده لکه ووایه جانان ته یوسفزی د شماره وباسه، ووایه جانان ته یوسفزی د شماره وباسه. ګل چې د جانان کو نو بلبل به څنګه پېژني. ډېر زبردست. ګل چې د جانان کو نو بلبل به څنګه پېژني. او ما د خپل وطن د پټو پولو سبق ویلی دی، ما د خپل وطن د پټو پولو سبق ویلی دی. غوا مې ښیي چې نه وي شړشم سوتل به څنګه پېژني. سوچ د ارټ کې سور لوټکي له وری نه غښتي. یاره مچ مکړه د بیاستې ول به څنګه پېژني. او هغه کس سړی وي چې هم دوست او هم دشمن لري. ګرځي چې ټیټ سر عدل بدل به څنګه پېژني. ګرځي چې ټیټ سر عدل بدل به څنګه پېژني.